د رسنیزه ژبه درنو مینوالو سلامونه او ښې چارې. نن د نوم پر حالاتو غږیږو چې چېرته باید په اصلي حالت کې ولیکل سي او کوم ځای کې په اوښتپیر سره ولیکل سي. تر ټولو مهمه دا ده چې که د ژبې غوښتنه نه وي نوم په اصلي حالت کې لیکل پکار دي. دلته یو جمله ده: د سپین غره ولسوالۍ کې اوسېدونکي. د سپین غره په ځای د سپین غر صحیح ده. د سپین غر ولسوالۍ اوسېدونکي، یعنی سپین غر سره ه یا زور مه زیاتوئ، د سپین غر ولسوالۍ ولیکئ او که وایي هم همداسې ووایي. یا دویم مثال ده: په سپین غره ولسوالۍ کې سیلابونو زیانونه اړولي. تر دې ښه دا ده چې وایي په سپین غر ولسوالۍ کې سیلابونو زیانونه اړولي. یا بل مثال دی: دا خو له غر سره غره کېده چې باید نه یې کو. ځینې وخت بیا نوم کې چې ه راغلی وي په یې بدلوي ځینې ملګري، لکه وایي په کامې ولسوالۍ کې سلګونه ګاڼۍ وې. خو غوره دا ده چې ووایي چې په کامه ولسوالۍ کې سلګونه ګاڼۍ وې یا په کامه کې سلګونه ګاڼۍ وې. دا ډول سور صلیب هم تر سره صلیب او سور سمندرګی هم تر سره سمندرګي غوره دی. مثال دی: د سره صلیب کمیټه د افغانستان یو شمېر روغتیایي مرکزونو له ملاتړ لاس اخلي. خو غوره دا ده چې دا دویم ډول ووایي: د سور صلیب کمیټه د افغانستان یو شمېر روغتیایي مرکزونو له ملاتړ لاس اخلي. یا بل مثال دی: حوثیانو سره سمندرګي کې پر بیړیو برید کړی. خو غوره دا ده چې ووایو حوثیانو سور سمندرګي کې پر بیړیو برید کړی. دا د هغو نومونو مثالونه وو چې مرکب دي، له دوو توکو جوړ دي. خو بیا ځینې نومونو سره تخلص یو ځای سوی وي. تخلص اوښتپیر نه مني، نوم یې مني. نو په دغسې حالت کې غوره دا ده چې له اوښتپیر نه ډډه وکړو. لکه دا مثال ده: د ظریفې غفاري له دندې 7 میاشتې تېرېږي. خو ښه دا ده په دویمه بڼه یې ولیکو: د ظریفه غفاري له دندې 7 میاشتې تېرېږي. یا مثلا برنی مثال دی چې له ظریفه غفاري سره مرکه. دا ډول غوره ده تر دې چې ووایي له ظریفې غفاري سره مرکه. دا دویم مثال ده: شکوریې بارکزي د ویانا غونډه کې ګډون ونه کړ. خو تر دې غوره دا ده چې ووایو شکوریې بارکزی د ویانا غونډه کې ګډون ونه کړ. نو هیله ده دغو مثالونو ته په پام سره تاسو جملې جوړې کړئ. خبره دا ده چې اوښتپیر سره زموږ ژبه سختیږي، یعنی اسانیږي نه. دغه د اوښتپیر حالت هم یو ډول نورو ته چې پښتو یې زده نه وي دا جنجال زیات کړی چې پښتو ژبه زده کړي. مننه.